دنن یا څوکړه چې ما وژني تاسو په قرار نه پریدي جامې مو ټوله کې چلې دې ځای لاړ شو تاسو مور چیرته ده عزیزه مې چیرته ده ګمان کوم دومره اسانه دی څو میاشتې وروسته راځي او بیا هم پوښتنه نه کوي چې موږ څنګه یو او څه کوو د دې خبرو لپاره وخت نه لرو مور دې چیرته ده ووایه مور مې مړه شوه مور مې د هېواد لپاره مړه شوه انا مې د هماغې ورځه تر اوسه پورې خبرې نشي کولی نن 5 بجې او 10 دقیقې له لمر څخه زما عزیزه چیرته ده عزیزه چیرته ده لاسونه به خلاص که لاسونه به خلاص که نرسه عزیزه مې په تمه ده عزیزه څه شوه لاسونه به خلاص کړئ زر کوئ خلاص کړئ لاسونه به خلاص کړئ زر کوئ لاسونه به خلاص کړئ وروسته ښه کېږئ هیله کوم ارام اوسئ تاسو ښه کېږئ ارام اوسئ ښاغلیه درد هم خوشې مې کوي د خدای لپاره خوشې مې کوي پرېږدئ چې کور ته لاړ شو پرېږدئ چې کور ته لاړ شو د خدای لپاره وایم خوشې مې کوي ما پرېږدئ چې زه کور ته لاړ شو خوشې مې کوي پرېږدئ چې لاړ شو کور ته پرېږدئ چې کور ته لاړ شو نارسې دننه څه روان دي عصبي حمله ورباندې راغلې ده پیچکاري مې ورته ولګوله پلار مې څنګه دی نه پوهېږم کله یې لیدلی شم پلار مې څنګه دی خیر دی یو څه راته ووایه خیر دی یو څه ووایه بس که اجازه نه راکوي پلار مې څنګه شو پلار مې اندېښنه مه کوه ښه کېږي اوس راشه کاشکې مور مې موږ سره وای هلال کاشکې
تاسې ووځئ. جنرال جودته، تاسو ښه یاستئ؟ همدا چې په ازمیر کې مو په خاکې ایښودله، ترکانو هڅه وکړه چې تا ووژني. ستاسو موټر باندې وژلی او د هغه په ځای راغلی و. د څېړنو امر مې ورته ورکړی. کله چې د هغوی د لاسه ژغورل شوی دی باید مرکز ته راغلی وی، بلې خپل کور ته لاړلی او بلې خپل کور ته لاړې جودته. کورنۍ مې پوهېږم کورنۍ دې خوندي ده، اندېښنه مه کوه. د هغوی د خوندیتوب لپاره مو اړین چمتووالی نیولی. وروسته له دې په هغه کور کې ستا اوسېدل مناسبه نه دي. تاسو یو خوندي ځای ته بیایو. نرسې، زه دې باندې په تمه یم. کله چې جنرال جودت ښه شو رخصت یې کړ. سمه ده، رخصتوي. تاسو د جنرال جودت لورګانې یې؟ همداسې ده. د پېژندګلوۍ وخت مو پیدا نه کړ. تاسو؟ زه د یونان د پوځ لوی قمندان فیلیپوس یم. ستاسو نوم مې د ازمیر په کوڅو کې اورېدلی و. ډېر ښه، خوشحاله شوم. مخکې له دې چې قمندان ښار ته راوځي د هغه نوم باید ټول وپېژني. پلار مې ښه دی قمندانه. بلکل ښه دی. څو شېبې وروسته موږ سره یو ځای کېږو. حسینه موږ ته راځي. ته باید هلال واوسېږې، عاجزه نجلۍ. ته هم یالداسې څومره مې چې اورېدلي و هغې نه هم ښایسته یې. د ورینیکا زوی راته ستا په اړه ویلي و. لیون؟ نه، ستاسې ورور دیمیتري. تاسو علي کمال پېژنئ؟ دیمیتري پېژنم، هو. مور یې ورینیکا زما خور ده. دیمیتري ډېر ښه هلک دی، په دې باندې ویاړم. له کوم وخته چې خپل پخواني یادونه هېر کړي، د یو باعزته یوناني په توګه ژوند کوي. یعنې څه؟ یعنې یونانستان زموږ خلکو او زموږ فرهنګ سره په ډېره ښه توګه عادت شوی، په ډېره ښه توګه. ان چمتو دی چې د ځان لپاره نوی ژوند جوړ کړي. زموږ د کورنۍ یوې باعزته او مناسبې نجلۍ سره واده کوي. ستاسې له خوا به ورته مبارکي ووایم. هېڅ اړتیا نشته. تاسو هم په ځان پام کوئ. عثمانیان پخواني عثمانیان نه دي. ازمیره پخوانی ازمیر نه دی. ته وګوره، فقط د دغه ټولو ظالمانو لامل دا نه دی. جنرال جودت هم کله چې په هوښ راغی د دوی تر څنګ درېږي. ګورې خورې خورې
جنرال صاحب قومندان فلیپ اوس تاسو غوښتي یئ سلامونه قدرمن لیدونکو له لمر او طلوع نیوز څخه د 12 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. ولسي جرګه د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ پر سیاسي جوړجاړي ټینګار کوي. د ولسي جرګې د رسنیو